یو جنې په لاره کې د خپل یار سره ناروا کار کړی دی، بدکاري کړې ده چې دغه ویډیو هم اوس راغلی ده. که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ. تاسو سره به دغه ویډیو هم شریکه کړو، خو دا تاسو نه خواست کوم چې ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو، دا ویډیو همدا اوس موږ ته یو چاره ولېږله چې کله موږ وکتله نو موږ غوښتل چې په دې باره کې تاسو سره تفصیل او معلومات شریک کړم، خو اول در سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم، بیا به د ویډیو د خبرو نه پس تاسو سره ډایرکټ دغه ویډیو هم شریکوم. اول خبره خو دا ده چې دا جنۍ خپل یار ته ولې په موبایل باندې راوتې. دا داسې واقع شوې وه چې دې جنۍ خپل یار سره په موبایل خبرې کولې، کورنۍ کې هیڅ چا ته هم پته نه وه. چې کله دوی د کوره راوتلي دي، دوی یو ځای ټاکلی و، د دغه ځای د ټاکلو نه پس دوی خپل منځ کې یو بل سره ګپ شپ هم لګولې چې هر څه په ویډیو کې ښکاري، او د ګپ شپ لګولو نه پس بیا دوی دغه ناروا کار کړی دی، دغه بدکاري کړې، دغه د شرم نه ډک کار یې کړی دی، او دغه کار یې چې کړی دی نو د ځان یې ریکارډینګ هم کړی دی. اول غلط کار کول دا یو لویه ګناه وه، یو لویه خطا وه. بیا چې د ځان نه ویډیو هم وکړله نو یو ثبوت یې پرېښودو چې کله دغه ویډیو د دوی نه وایرل شوې ده نو دوی په شرمونو شرمېدلي. ډېر خلک داسې هم وایي چې دوی تښتېدلي دي، او څه داسې وایي چې دوی وژل شوي دي. نو قدرمنو، دا خو د پښتنو معاشره ده، ضرور به بیا داسې حالات، داسې خبرې، داسې واقعیت مخې ته راځي چې یا به وژل کېږي، یا به تښتي، او یا به بل داسې حادثه مخې ته راځي. خو په کار ده چې په خپلو بچو باندې، په خپلو کورنۍ کې ډېر زیات نظر وساتل شي، ډېر زیات د احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه چې د کله نه د دې موبایل دا فتنه زموږ ستاسو منځ ته راغلې ده نو ډېر خلک یې په غلطو لارو باندې روان کړي دي. امید لرم چې تاسو به زما د ویډیو په پیغام باندې پوه شوي. که تاسو کې هر څه غواړي چې دا ویډیو زه تاسو سره شریکه کړم نو تاسو زموږ پیج ته میسج کولی شئ، تاسو سره به دا ویډیو هم شریکه کړم. خو که تر اوسه تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ ضرور یې سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي.